السلام علیکم مرګرو نن په دې ویډیو کې زه د فیسبوک ته ویډیو ښه طریقه په کریکټر سټوډیو کې ښیم چې دا په دې کې به موږ ټیګ ډسکرپشن او ټایټل څنګه جوړو نو دا ضروري دي ولې چې د چا پیج مونټایز ته قابو وي نو که مونټایز شي 10,000 فالوور قابو شوي نو مونټایز شي نو هغه بیا خامخا ډسکرپشن او ټیګ او ټایټل غواړي د هغې نه بغیر پې انسټریم ایډ نه کېږي نو د هغې دپاره به دلته په دې باندې پوسټ باندې کلیک کړو پوسټ باندې چې کلیک کړو نو موږ ته به د پوسټ لپاره ځګینه کولاو شي کریکټ پوسټ به شي کریکټ پوسټ کې به موږ ته داسې غونډ اپشنونه راشي کوم اپشنونه چې موږ سره دي موږ لایو هم کیدای شو د دې ځګین نه ویډیو فوټو واچ پوټري که ته زړه ویډیو واچ پوټري کوې نو هم دې ځینه کولی شي خو موږ ته اوس ویډیو خېژو نو ویډیو باندې به کلیک کړو دلته به خپل فایل سلیکټ کړو فایل کې چې کوم موږ نوې ویډیو جوړه کړي د 3 منټو نه به سیو وایي د 3 منټو نه کومه ویډیو باندې انسټریم ایډ نه راځي نو 3 منټو ویډیو به خامخا 3 منټو ویډیو دا کوو نو دا به ته سلیکټ کړو دا به لوډ شي دا لږ ټایم اخلي چې ټایم واخلي دا به داسې لوډ شي چې لوډ شي نه دې ټایټل راغی په ټایټل کې به موږ د دې ویډیو ټایټل ولیکو چې دې ته موږ څه هغه کوو چې دا د څه ویډیو ده نو دا د پښتو یو نعت دی او د آزاد کشمیر مظفر آباد یو ویډیو ده ښکلې شانت ویډیو ده زه اپلوډ کوم دلته به دغه ولیکو لاندې به ولیکو د دې سلک دغه به ولیکو چې په دې کې دا د ښودلی شوي دي دلته ما د پښتو ژبې ښکلی نعت او مظفر آباد آزاد کشمیر ښکلا ویډیو نو داسې به ولیکئ لاندې چې ټیګ دی ټیګ به د دې نه څه ټیګ راواخلئ لکه پښتو نعت دی نو هغې لپاره به پښتو ولیکو دلته هغې نه به یو ټیګ جوړ کړو په دې طریقه باندې چې څنګه موږ لیکل کوو نو هغه لیکل په بلو کلر کې راځي نو که موږ هر څومره چې لیکو دا پښتو نعت چې دی په دې باندې چې لاندې په بلو کلر کې راغی دا به ترې سلیکټ کړو دا ټیګ شو نور هم په دې کې د لیکلو ځایونه چې ما دي هغه دغه کړل دي په دې وجه چې زه که لیکل کوم نو ډېره غټه ویډیو ډېره زیاته اوږده کېږي اوس هم دا 37 منټو 7 منټو ته رسېدله نو ویډیو ډېره زیاته اوږده کېږي نو په هغه وجه باندې ما لیکلو دغه چې دي نه مې ترې لرې کړلي خو په دې طریقه باندې لیکېږي لیکلی کېږي داسې بیوټي به ولیکو بیوټي اف آزاد کشمیر به ولیکو په دې طریقه باندې د لاندې پرې بلو کلر کې چې څنګه ته لیکې نو هغه دلته لاندې جوړیږي چې نیټ د سره تیزي دا چې دغسې جوړ شي ولیکلی شي دا ټیګ شو صحیح ده که لنګویج د دې بدل وي لکه پښتو نه د بل څه قسم ده نو تاسو به دغه ځګین نه لنګویج سلیکټ کړئ پر ویډیو باندې د پاسه لنګویج سلیکټ کولو دپاره ځګینه راځي ویډیو به داسې لوډ شوي که د چا پیج مونیټایز شوی نو هغه به د دې تصویر رایټ سایډ ته کوم وړوکی تصویر د دې نه لاندې به ایډ آن راشي نو هغه به آن کوئ او دې پسې به نیکسټ یو دا زه 2 قسمه کې ښیم دا خو ما په پلنګ سکرین باندې ښودلې ده زه په موبایل په دغه باندې هم ښیم لکه موبایل چې موږ نیغ سکرین باندې ونیسو نیغ به څنګه دغه کوو هغه هم زه دې پسې لاسټ کې ښیم او د دې ځای نه موږ پریویو هم سلیکټ کولی شو پریویو چې کوم دی دا ما اوس لوډ کړي د 4 بجې دي زه غواړم چې په 4:30 باندې دی دا پلی شي 357 دی نو په 4:30 دی دا پلی شي نو دلته به وله سلیکټ کړئ په 4:30 باندې به دا پلی شي په هغه ټیم کې به دا د لایو په شان چلیږي بر پریمیور راځي نو هغه د دې ځای نه سیټ کېږي نو دلته به سیو کوئ سیو کوئ بس دا به سیو شي خو ویډیو د 3 منټو نه زیاته او ایچ ډي ویډیو پکار ده صحیح ده دا لوډ شو دا ټایم راکړو چې دا ټایم دی د دې نه بعد زه په موبایل په سکرین باندې ښیم موبایل سکرین هم سیم طریقه ده موبایل سکرین کې به موږ فیسبوک کریکټر سټوډیو کولاو کړو فیسبوک کریکټر سټوډیو چې کولاو کړو موږ ته به زموږ پیج کولاو شي زموږ پیج چې موږ ته کولاو شي په هغې کې به همدغه سیم پروسس دی پوسټ به پکې کله سلیکټ کړئ د هوم نه لاندې پوسټ یو نشان راځي پوسټ سمثینګ د اپلوډ چې کوم هغه دی د هغې نه هم کېږي خو د پوسټ نه به موږ دغه کړو پوسټ چې سلیکټ کړئ داسې به کریکټ پوسټ راشي
په کریکټ پوسټ کې به موږ ته داسې ټول اپشنونه وښودلی شي چې دا اپشن پکې دی. لایو هم کېدای شي. په ویډیو باندې به کلیک کړو. دغه ځای کې نه به ویډیو راواخلو. دغه ویډیو د مخکې ما اپلوډ کړې ده. او دې ځای کې نه بیا سلیکټ کوو چې په دې طریقه باندې سلیکټ کېږي. دا به دغسې لوډ شي. لوډ شوه. دې کې همدغسې ټایټل ټیګ ډسکرپشن به لیکو. اول به ټایټل ولیکئ. د انسټیم ایډ لپاره ټایټل ضروری دی. ټایټل، ډسکرپشن او ټیګ دا ضروری دي. ټیګونه د دریو نه زیات او د دریو نه چې کم نه زیات چې څومره ټیګ لګولی شئ ولګوئ. بس په دې طریقه باندې په موبایل په نیغ سکرین باندې هم کېږي. د نیغ سکرین لپاره به صرف تاسو څه کوئ چې ډیسکټاپ سایټ کوئ به. چې ډیسکټاپ سایټ یې کوئ نو بیا به د هغې نه دا په نیغ سکرین راشي. تا ته پوره اپشن یې کولی شي چې په دې طریقه باندې ټیګونه پکې نور هم جوړ کړئ. څو ټیګونه تاسو جوړولی شئ. دې پسې هم نیکسټ کوئ. خو همدا په دې وجه دی چې یاره که مونږ زمونږ پیج مونیټایز شي او زمونږ سره د پاکستان کې خو نه دی مونیټایز، خو که بهر ملک کې زمونږ سره څوک ایډمن راسره نو چې مونیټایز شي نو بیا د انسټریم ایډ دپاره دا ضروري دي. تاسو د دې تمبیل هم چینج کولی شئ. فرض که دې ویډیو ته ما دا تمبیل چینج کړو داسې په دې طریقه به راځي. ویډیو 3 منټ نه لانګ پکار ده. ډسکرپشن پکار ده. ټیګ پکار ده. دا چې کم کم وشي نو هغه به دلته کې په دې باندې شین ټیک مارک راشي. دا به دغه شي چې دا اوکې دی. او ایډ دغه چې دی دې ته ضرورت نشته دی. پلی لیسټ دې ته ضرورت نشته دی. ویډیو دومره پورې وه. والسلام.